آیا کله مو د لمریزو طوفانونو په اړه اوریدلی؟ آیا خبر یاست چې د لمر لمریز طوفانونه د ځمکې او ټیکنالوژۍ لپاره څومره خطرناک دي؟ دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، که غواړئ د ساینس او ټیکنالوژۍ په اړه ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل تماشا کړئ، نو د دې لپاره همدا کافي ده چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. د نویو څېړنو په وینا چې سوپر لمریز طوفانونه به د نړۍ برېښنایي سیستمونو ته ډېر لوی زیان ورسوي. دا سوپر لمریز طوفانونه په هرو 25 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي. د دې څخه لږ څه کم لمریز طوفانونه چې د شدت ډک لمریز طوفانونه ورته ویلی شو په هرو 3 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي. البته دې طوفانونو ته بې ضرره هم نشو ویلی، خو ضرر یې دومره زیات هم نه دی. دا پایلې د انګلستان د وارویک پوهنتون او برېټانیا د انټارکټیکا د څېړنو ساینسپوهانو وروسته د زیاتې څېړنو ترلاسه کړي. لمریز طوفانونه د اړیکو سیستمونه، د هوایي نقل سیستمونه او په فضا کې موجود نړیوالې سپوږمکۍ متضرر کولی شي. څېړونکي په خپله څېړنه کې د الکترومغناطیک طوفانونه په 2 ډلو وویشل: سوپر لمریز طوفانونه او د شدت ډک لمریز طوفانونه. ځواکمن او قوي یې په 25 کلونو کې په اوسر ډول یو ځل ځمکې ته خطر پېښوي، خو تر دې ضعیف د شدت ډک لمریز طوفانونه بیا په 3 کلونو کې ځمکې ته د خطر پېښولو ځواک لري، خو د دې ټولو خطر کم دی. دا څېړنه چې د جیوفیزیکال څېړنو خطونو په ساینسي مجله کې خپره شوي وایي چې د نن څخه 150 کاله وړاندې ټول لمریز طوفانونه وڅېړل شول. په څېړنه کې د شدت ډک لمریز مقناطیسي طوفانونه په 150 کلونو کې 42 ځله واقع شوي، چې دا په هرو 3 کلونو کې د یو ځل واقعېدو په معنا راځي. او سوپر لمریز مقناطیسي طوفانونه بیا په 150 کلونو کې 6 ځله واقع شوي، چې دا په هرو 25 کلونو کې د یو ځل واقعېدو په معنا دي. که دا طوفانونه صرف یو څو ورځې دوام هم وکړي نو موډرنه ټیکنالوژۍ ته لوی زیان رسولی شي. دا څېړنې په دې هدف ترسره کیږي چې د تیرو پیښو په تعقیب راتلونکي پیښې وڅېړل شي او نړۍ له دغه ډول پیښو په کم ضرر وژغورل شي. لمریز طوفانونه څه شی دي؟ لمریز طوفانونو ته ډېر کله جیومغناطیک طوفانونه هم ویل کیږي. په لمر کې یعنې د لمر په ستورو کې د رامنځته شویو چاودنو په پایله کې فضا د خوریدونکو ذراتو په واسطه رامنځته کیږي. دا د لوړې انرژۍ ذرات چې کله د نړۍ د مغناطیک اطراف سره ټاکر وکړي نو دا طوفانونه رامنځته کیږي. تر ټولو مشهوره دا ډول پیښه په 1859 میلادي کال کې رامنځته شوه. دا همداراز تر ننه رامنځته شوې تر ټولو قوي پیښه وه. د نړۍ په مختلفو نقطو کې د ټیلیګراف خدمتونه یې پرې کړل. ساینسپوهان وایي که د 1859 کال په څېر پیښه نن رامنځته شي نو نه یوازې دا چې د اړیکو سیستمونه، د نقل و وصل برېښنایي شبکې، هوایي خطوط به زیانمن شي، بلکې په فضا کې نړیوالې سپوږمکۍ به هم ضرر وویني چې نړۍ ته به د میلیاردونو او حتی ټریلیونو ډالرو زیان ورسوي. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ، د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل ملاتړ وکړئ. زموږ د چینل څخه د ملاتړ لپاره همدا کافي ده چې د ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ او که مو ویډیو خوښېده نو د سبسکرایب بټن ترڅنګ د لایک بټن هم ووهئ. او که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې یې راته ولیکئ.